په خیبر پښتونخوا کې چې کومه بد امني ده د دې ټول ذمہوار افغانستان ده او تر شای افغانستان ولاړ او دغه بد امني په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان له طرفه رامنځته کیږي. دا د خیبر حکومت د خیبر پښتونخوا په وزیر اعلی فسي دا خبر ویل کیږي. پر دې بنیاد دوستانو دا ویډیو تاسو سره شریک کوم. راځي تر هر څه مخه دا وګورو لغه نه بعد بیا ور باندې غږیږو. السلام علیکم. په دې پښتونخوا کې چې دا کم حالات جوړ دي، ناساز حالات جوړ دي، نو د دې ذمہوار دی افغانستان. دا وینا ده د ایکسپریس ټریبیون والا ورسره د وزیر اعلی صاحب تصویر ورکړی دی. اصل کې وزیر اعلی صاحب د کار کړو چې اوس ریسنټلی د برټش های کمشنر سره جین میریټ نوم یو آی تھنک سو دا غي سره ملاقات کړی دی. نو په هغه کې ډسکشن کړی دی پر ریجنل سکیورټي باندې او په نور داسې ایشوز باندې. نو چې اوس په ریجنل سکیورټي باندې باس کوو د افغانستان خو به نیمه غستونو د افغانستان په باره کې باس کړی دی. اوس په کم نیت کړی دی او سیویل نو هغه لراتاوی کو خو د هغه نه مخکې ته د بل خبر وګوره. دا نه خبر دی چې سلور دهشتګرد دا گرفتار شوی دی په کوم ځای کې؟ په بلوچستان کې. په بلوچستان کې په کوم ځای کې؟ د پاکستان او د افغانستان بارډر سره نږدې. د یو نه انټرویو هغه سره د انټرویو ریکارډ د په پښتو کې خبرې کوي چې د افغانستان په بارډر باندې داسې راوړل دا پلان کې اسلحه را سره ده. هغه به تا کتلی مختلف قسم نیوز چینل والا شیر کړی دي. د قشنت کې بل ورځ چې کله د بندو باندې اٹیک وشو د پاکستان ایجنسو وی چې دا کم دهشتګرد راغلي او اٹیک کړو نو د دې لینک ملاوي کې د افغانستان سره د افغانستان نه راوړل. دا بار پاکستان وای چې کم دهشتګردي په پاکستان کې کیږي کنه نو دوی ته سیف هیوانز افغانستان ورکې د افغانستان نه دلته کې راوړي. دغه خبر اوس افغانستان هم شروع کړی ده. افغانستان څنګه شروع کړی ده؟ تا ته یاد شي چې درې څلور ورځې مخکې داسې کار شوی و چې د پاکستان ایجنسو یو د داعش ماستر مایند نیولې یو پلانر شریف الله آی تھنک سو دا غنمو چې هغه په کابل ایرپورټ باندې چې کوم بامبینګ شوی و، حملې شوی وي، ډزې شوی وي، بلا شي خلک یې وجلي وو. په هغه کې د امریکا هم 14 کسان مړه شوي وو. په هغه 14 پسې امریکا لګېدلې وه چې دا کس خو به مونږ معلومو. اوس چې د هغې کمپلینر و نو هغه پاکستان گرفتار کو، امریکا یې ورکړو، ټرمپ یې شکریه هم ادا کړله. اوس تا ته پته چې دا د داعش مشر او داعش والا په افغانستان کې د افغانستان د طالبانو خلاف کاروایانې کوي، اکټیویټیز کوي. نو د افغان طالبان اوس وایي چې د داعش چې کومې سنټرې دي دا په پاکستان کې دي، دا زمون خلاف چې لګیا دي جګړه کوي کنه دوی له سیف هیوان پاکستان ورکوي. پاکستان وایي زمون خلاف چې کومه جګړه کوي هغوی له سیف هیوان افغانستان ورکوي. تو مې شروع ده هغه حالات چې کوم د پاکستان او افغانستان په خپل منځ کې 2021 نه بعد کله چې طالبانو حکومت راغې برابر ښکارېدل هغه لږ خراب شو، بیا نور خراب شو. اوس دې ټایم کې انتهایی خراب دي. یو بل ته بالکل نښتي دي، یو وایي تاسو دهشتګردي، بل وایي تاسو دهشتګردي. نو د یو بل سره خو دوی دا جاخه جګړه راغسته د دې ترو زامنو د پاسه په هغه وګوره امریکا ټریول بین ولګو، پابندي په ټرمپ ولګو ولا ډایرکټ داسې کار دی چې کم افغان دي کم پاکستانی دي دا به نه راځي دلته کې. دا رپورټ وایي چې داسې بین لګېدی شي، داسې بین لګېدی شي. نو د پابندۍ نور سخکري خو نه خو دغه پابندي تاسو د یو بل سره وینخلي ته د 2025 د دهشتګردۍ ګلوبل انډیکس دی هغه وګوره نو تا ته به پکې عمده دوانه د تر زامن بره په ټاپ کې میلاویږي. نو اوس هم کو ګنټه فرق نه پړتا چې امریکای را باندې پابندي ولګوله، خو د امریکای د پابندۍ نه بعد که امریکا پابندي ولګوله بلا شي ممالک داسې چې هغوی بیا پابندیان رو لګوي. نو چې پابندیان در باندې لګي نن در باندې دو ولګوله، سبا در باندې لسو نور ولګوله، بل ورځ در باندې سلو نور ولګوله، په دې دنیا کې به آیسولیټډ شي. نو یوازې د کمیونټي نه بغیر ته په دنیا کې بیا ژوند کولی شي. دا دواړه ملکونه چې الریډي د ترقۍ د دوی کم حال هغه ته کتلی شي، نو چې د کمیونټي نه، د ورلډ کمیونټي نه، د انټرنیشنل کمیونټي نه جدا شي نو ته بیا سوچ کوه چې د دوی د شته ترقۍ به څه حال کېږي. اوس ګوره زه په دغې باندې بحث کوم چې دلته کې چې کوم ویلي چې افغانستان ذمہوار دی که نه، نو وزیر اعلی صاحب چې کومه خبره کړې ده د هغه مطلب دا دی چې د خیبر پښتونخوا د پښتونخوا اوس نوم پښتونخوا دی، د پښتونخوا که مونږ غواړو چې حالات سازګار شي چې د هغې په ترو باندې د ټول پاکستان حالات سازګار کېدی شي، د پکار دا ده چې مونږ په افغانستان باندې غور وکړو چې تر څو په افغانستان کې امن نه راغلی هغې پورې دلته کې امن نه راځي. نو دقه خو مونږ هم وایو تمزه وزیر اعلی صاحب دا خو زم بار وایم چې تر څو ستا په د ګاونډي په کور کې اور لګېدلی که نه او ته د هغه اور غم نه کړې، خم مزیدار د غفلت په خوب باندې ودی، دا اور به ستا کور ته راوړي، تا ته به هم مسله جوړی. دغه اور به خورېږي، لازماً به خورېږي او ګیر چاپېره چې څومره کورونه دي هغه به د دې په ضد کې راځي. که غواړي پاکستان چې زما په ملک کې امن راشي که نه، په افغانستان کې د امن دپاره سوچ، میټینګز، مذاکرات،
اکټیویټیز اکټیو کېدل دا کول پکار دی او لازمن کول پکار دی. نو دا اوس په ریجنل سکیورټي باندې د باس کو او سی وی دی خو له غونډه کې وګوره چې مونږ د کار کړی دی چې فدرل ګورنمنت ته وفاقي حکومت ته ویلي دي چې تاسو د کار وکړئ چې مونږ الریډي یو جرګه تیار کړی دی صحیح شو وفد هم تیار کړی دی او دا لیږو افغانستان ته د مذاکراتو دپاره چې د افغانستان سره په دې باندې مذاکرات وشي چې دا کومه هله ګوله شروع ده ستا په ملک کې شروع ده زما په ملک کې شروع ده دا کم ټنس سچویشنز چې په بارډر باندې د یو بل سره شروع دي چې دا مسله حل شي. نو مونږ جرګه جوړ کړل د مونږ زو خو د وفاقي حکومت د اپروول ضرورت دی او د سشي د اپروول ضرورت دی د ټي او آر د ټي او آر به تاسو بار بار نه کنه د دې مطلب د ټرمز اف ریفرنس په دې کې د سکاري چې فارن پالیسی خو ته د صوبې سره په خپل کنټرول کې نه ده کنه ستا چې کوم خارجه پالیسی ده دا خو وفاقي حکومت کنټرول کوي. نو هغه به تعالی دا اپروول درکې د ټي او آر چې ته د کار وکړه چې ته دا کم نیګوشیشنز دا کم مذاکرات د بل ملک سره کې گاونډي هیواد سره کې نو په هغه کې دا د ابجیکټیوز لازمي دي دا د مقاصد لازمي دي چې پوره شي دا پلان کې خبرې پوره کول پکار دي د پلان کې خبرونه منه پکار ده چې کم مقاصد یې غبل ټول درکې ابجیکټیوز. بیا چې څوک زی د هغه کمیټي یا کم کسان چلتي دي د بس ذمہواریان یا هغه سټرکچر برته ډیفاین کیو د هغه نه بعد بیا دا مذاکرات په څه طریقې کې دا پروسیجر دا وغیرہ په دې ټي او آر کې لیکلي دا ټي او آر چې ته یې نه کنه په مختلف قسمه آرټیکلز کې د دا مطلب دی. نو خو ظاهره خبره ده خارجه پالیسی د وفاقي حکومت څخه کنټرول کې د ناغي به ټي او آر ورکوي نو صوبایي حکومت وایي چې مونږ جرګار سره تیار کړی دي خو وفاقي حکومت ټي او آر ته انتظار ده چې مونږ د اپروول راکړي چې مونږ لا شو په خپل مذاکرات وکړو دا غي سره کېنو د مذاکراتو په ترو باندې د دې مسلې حل راوباسو او دا بهترین حل دی مذاکرات کول. ګوره تاسو ته ما ویلو چې دا موږ کوارډینیټلی کله کار کوو کنه بایلیټرل ټاکس په ترو باندې مسایل حل کیږي کله چې د دو په خپل منځ کې لانجې نو چې خپل منځ کې کینی پته وته ولګي چې اصل مسله د دسه ده او هغه بل ته پته ولګي چې زما د اپوننت اصل مسله سره د سینې چې د غلط فهمي شکار نه یو نو چې د یو بل سره کینی خو پته ولګي کنه د یو بل د مسلو بوته ال پته ولګي نو چې د مسلې پته ولګي ال به حل روزي هم دغه شانتي کې په دنیا کې په مختلفو ځایونو کې چې د یو بل سره جنگ جګړه ټنس حالات کنفلیکټس تنازعات کلیشز پیدا کیږي د بایلیټرل ټاکس په ترو باندې مذاکراتو په ترو باندې په مختلفو ځایونو کې حلونه د دې راوتی دي سولوشنز راوتی دي او موږ په وختن باسم کړی تاسو په پوهه کړی اوس دې خو وګوره کنه دوی چې کینې په خپل منځ کې مذاکرات وکړي او یو سکیورټي کوآپریشن وکړي چې د یو بل سره په سکیورټي کې مدد کوي انټيليجنس شیرینګ وکړو نو څونه بهترین حل د دې راوتی شي زه تا په خبره باندې پویم افغانستان دا وایي کنه چې زموږ سره داعش جنگي سنټري په پاکستان کې دا وی افیشلز دا وایي چې د پاکستان د خاورې نه دوی لانچ کیږي او زموږ خلاف کار کوي پاکستان وایي چې زمون خلاف چې څوک کاروایی نه کوي او د افغانستان د خاورې نه لانچ کیږي خو نو چې دوه یو بل د داوی خو دوه کینی او خبره په دې باندې وکړي چې زبر د خپل ملک ذمہواری ولم چې زما د خاورې نه څوک در نشي خو دروانه وړي تا د مسله جوړه نه کی او کو درتلم صداسي قسم خبر راغی نو زبر تاسو انټيليجنس شیرینګ کوم دلته خو زما انټيليجنس ده کنه جرل خو مضبوطی دي دغه ذمہواری په افغانستان نه مولي چې زبم تاسو انټيليجنس شیرینګ کوم زما د خاورې نه څوک خو درتل تاب خبروم هغه به منی کوم هغه برانی سم نو د سکیورټي کوآپریشن په ترو باندې څنګه چې مختلف ملکونه په دنیا کې کوي نو یو بل دې سکه ورکول نه شي او چې دوه سکیور شي دوه د مسلې نه راوتل نه شي ته وګوره کنه 5 ایز څه شه ده یو انټيليجنس الاینس ده 5 ایز ښه ته دې خو وګوره د تا لکه مونته کې په دې پوي کوم 5 ایز نه بلکې په مې باندې وګوره په دې باندې بخښوي شي دا کینیډا ده دا یو اس ده امریکا دا یو کې ده سوربګي دا استرالیا ده او دا نیوزیلند ده دا 15 ملکونه را یوځای شوي دي دوی انټيليجنس الاینس جوړ کړی دی 5 ایز وته چې دا مونږ 15 سترګې یو د یو بل میسیو لیول باندې دوی سرویلنس کوي د جاسوسي کوي او د اغي په تر باندې یو بل خبر ورکړي د ټکنالوژي استعمال کوي د سټلایټ په تر باندې مختلف قسمه انفارمیشن اخلي کدلته سم مسله کاس کیږي نو دا نور ول خبر ورکړي الته سم مسله کاس کیږي دی ول خبر ورکړي دلته سم مسله کاس کیږي او ول خبر ورکړي د ټولي دنیا خبرونه د یو ځنه بل ځنه چې چا سره صحیح کنه د یو بل څخه شیر کوي نو یو بل څخه کی ورساتي اوس خو پکې د کینیډا د یو اس سره سم مسله پیدا شوی د خو خیر هغه جدا باسه پغه باندې بیل باسو کو نو دا غي سره څه شي کیږي تو ګره په کم لیول باندې دی یو بل سره انټيليجنس شیرینګ کوي او انټيليجنس شیرینګ د سکیورټي کوآپریشن کې په سکیورټي مسایلو کې ډېر اهم ترين څه دي د هوادو امنیت د دې سره دوه ملکونه درې ملکونه 15 ملکونه یو بل څه کې ورکول شي نو دغه قسمه مذاکرات چې وشي چې د یو بل سره کینی په دې باندې بحث وشي بحث او مباحثه وشي چې سکیورټي کوآپریشن د یو بل سره کو نه به زما خبره ستا خلاف استعمالي کی نه به ستا خبره زما خلاف استعمالي کی کاروي به په خپل خبره کوم ته په خپل خبره کې سې انټيليجنس سم معلومات زما سره ستا سره شیر کوم ستا سره سم ما سره شیر کینو چې په شریک کار کو ختم به کو کنه
دغه شانته کې بارډر منیجمنت باندې دوی خبره کولی شي چې ګوره الیګل تګ راتګ نه دی دا د ټولو نه غټه مسله جوړه او په دې باندې ټرمپ ویل ټرمپ خو زمونږ د حد نه سیوا بدی شي خو د خپل ملک دپاره ګوره هغه ډېر بهترینې پالیسیانې مختیاروي ځینې پکې غلط هم ثابتېدی شي خو بلا شی پکې ډېر بهترین دی په هغې کې یو دا دی چې الیګل څونه امیګرنټس هغه د هغې ځای نه ویستل په هتکړو کې په جازونو کې خپل ملکونو ته ولېږل په میکسیکو بارډر باندې وایي دیوال جوړو مضبوط دیوال چې څوک ترې راوړی دی مړولی نه شي لېږل خو لرې خبره ده چې راوارانه نه وړي او یورپ الټه په دې باندې انکریج کوي چې ستاسو یورپ چې مخکې کوم یورپ اوس هغه شان یورپ نه دی الیګل امیګریشن شوی دی الیګل امیګرنټس وباسه چې راځي سو قانون ماتي هغه ګیروي په هتکړو کې واپس لګي څه چې سزا د قانون مطابق هغه ول ورکوي نو ګوره دا بارډر منیجمنت نه دی چې الیګل خلک یو خوا بل خوا نشي تللی بارډر محفوظ د هغې په ترو باندې یو ملک او بل ملک کوم چې د یو بل سره په ګاونډ کې ګاونډي هیوادونه هغه سکیور کېږي هغه محفوظ کېږي هغې کې بیا داسې قسمه مسایل نه پیدا کېږي نو په بارډر منیجمنت باندې خبرې کول غواړي نو د خبره نه مقصد اصل کې دا دی چې د یو بل سره کله کېني که نه مذاکرات وکړي بایلیټرل ټاکس وکړي څنګه چې وزیر اعلی صاحب وایي چې جرګه تیاره ده وفد تیار دی خو د وفاقي حکومت انتظار دی چې هغه ټي یو آر تیار کړي اپروول موږ له راکړي نو موږ به لاړ شو مذاکرات وکړو نو د مذاکراتو په ترو باندې مې بي چې حل راوځي او په کار دا ده چې حل راوځي دوستانو طارق پټان ساده ویډیو تاسو وکړه یقیني حقیقت یې ویلی دي د افغانستان او د پاکستان تر مابین چې تعلقات د سمیدلو یو بهترین حل هم دا ده لکه داسې درته وویل ګورې یو ادنا کس د طارق پټان په شانتي یو ریسرچ د مثلا څو معلومات تر موږ او تاسو پورې شیر کوي هغه په دومره هغه ته دا معلومات دي هغه په دې باندې پوهیږي چې د دوو هیوادونو تر مابین تعلقات څنګه ښه کېږي مثال یې درته نورو هیوادونو درکوي د کاناډا ده د استرالیا ده د امریکې ده د دې ټولو یې درکوي دغه شانتي یې له افغانستان سره هم برابر کوي چې افغانستان او د پاکستان په مابینځ کې چې کم تعلقات خرابېدل دي د هغو د ختمولو لپاره بهترین حل هم دا ده چې افغانستان به دا خپله ذمواري اخلي چې زما له هیواد څخه لکه ذبیح الله مجاهد په بار وایي او سره امین خان متقب بار وایي چې موږ خپله خاوره د بل په خلاف نه استعمالوو هېچ چاته نه د اجازت ورکوو داسې مثلا په ذمواري سره دوی خپله خاوره داسې تر کنټرول لاندې کړي که بل هېواد ته دوی له خاورې تعرض کېدی دوی به هغه هېواد خبروي یا هغه څوک چې تعرض کوي د هغه مخنیوی به نه سي او دغه شانتي پاکستان که د پاکستان له خاورې پر افغانستان باندې څوک برید کوي یا په افغانستان کې امنیت خرابوي یا د افغانستان امنیت په ټارګټ کوي دغسې به پاکستان هم په دې کې خپله ذمواري اخلي او افغانستان ته به دا حال ورکوي چې دا کس تا ته خطر دی د موږ په خاوره کې دی نو د دغه مثلا مخنیوی به موږ هم کوو تاسو به هم کوئ نو لکه په یو محله کې چې مثلا یو څوک خراب وي یا په محله کې بد امني وي هغه د محلې خلک ټول سره یو ځای کېږي مثلا یا نشهیي یا بل یا داسې څه راځي چې هغه علاقه خرابوي نو د محلې ټول خلک ورته په یو اتفاق سي دا له مابین څخه وسي ولې هغو ته معلومیږي چې دا سبا زما بچیانو زما کورنۍ ته هم نقصان کوي دی بلتم نو ټول په شریکه سره دا ختموي نو دغسې دوی دوه هم داسې کولی شي بهترین حل یې دا ده لکه طارق پټان صاحب چې درته ویلې دا به څه کوي چې مثلا افغانستان پر پاکستان باندې تهمت لګوي چې افغانستان وایي پاکستان کې د داعش اډې دي هغه له هغه ځای څخه افغانستان په ټارګټ کوي او د افغانستان امنیت خرابوي او پاکستان پر افغانستان باندې تهمت لګوي چې دلته په افغانستان کې داسې خلک دي چې هغه په پاکستان کې امنیت خرابوي او د پاکستان امنیت په ټارګټ کوي تر دې هر څه بهترین حل دا ده چې دواړه په خپل مابین سره کینی مذاکرات وکړي د مذاکراتو په توګه داسې یو فیصله راوباسي لکه طارق پټان صاحب یا داسې نورې خلکو ته معلومه وي چې هغه د حل کولو لپاره دوی ته بهترین اقدام باید هغه وکړول شي چې تر څو دواړه هیوادونه په خپل مابین کې سره خواږم سي او بد امني هم سره ورکه سي ګوري څومره نقصان یې وکوي مثلا که پاکستان او افغانستان په خپل مابین کې جګړه سره کوي نړۍ دې ته څنګه ګوري په کم نظر تاسو ګوري امریکا د افغانستان څخه څوک امریکا ته ځي یا له پاکستان څخه څوک امریکا ته ځي پر هغوی پابندي ولا هیڅوک نه پرېږدي ولې هغو ته دا معلومیږي هغه وایي چې تاسو په خپل مابین سره جګړې دي او تاسو سي بد امني یو په بل هیواد بل په بل هیواد هغه ته نه سره وفاداره موږ ته به څنګه وفاداره سي نو پر هغوی پابندي ولګوله دا پابندي د طارق پټان صاحب په له خولې لکه څنګه چې دی وایي دا کېدلی چې نور هیوادونه یې ولګوي نور هیوادونه نو چې داسې رو اکثره هیوادونه د پابندیانې پر دې دوه هیوادونو لګوي
نو هغه خوبونه چې خلکو به لیدل چې دواړه مسلمانان هیوادونه تکړه هیوادونه داسې سره یو سي نړۍ ته به شکست ورکړي، خو هغه خوبونه د ټولو خلکو په اوبو باندې لاهو سو. یعنې بیا په نړۍ کې دواړه دغه دوه هیوادونه پاتېږي چې اقتصاد به یې هم کمزور، امنیت به یې هم ختم، په خپل مابیځ کې به هم له جګړې باندې نه وي سره خلاص، د نورې نړۍ مقابله به بیا څنګه وکړي، د نورې نړۍ سیالي به بیا څنګه وکړي.